تازه خبر پنجشیر کې د سختې جګړې وروسته لسګونه مقاومتیان طالبانو ته تسلیم شوي. نور حال خپله وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالب سرچینې وایي چې د پنجشیر په یو شمیر سیمو کې د ملا قیوم ذاکر په مشرۍ پر مقاومتیانو سخت عملیات پیل شوي چې یو شمیر یې وژل شوي او یو شمیر نور یې طالبانو ته تسلیم شوي دي. که څه هم مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې طالبان ملکي خلک د مقاومتیانو په نوم نیسي. ماشاءالله تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.